سرنوشت څه دی؟ سخته پوښتنه، خو ځواب به یې پخپله پیدا کوو. ماده خو ځي، مکان و زمان برخلیک یې دا ده چې ځي به. څه چې پیدا کېږي پایښت هم لري. پیدایښت د مړینې مقدمه ده. نو څه به پاتې کېږي پرته له مینې، شفقت او نیکۍ نه؟ بل څه دي چې د پاتې کېدلو وس ولري؟ نو پوښتنه دا ده چې د دومره سرګردانیو، لالهاندیو، بېچارهګیو او ستړیاوو غوښتنه دا نه ده چې د دې په آینه واوړو، د نیکۍ، د شفقت او د مینې. نو زما لپاره لوی کار پیدا شو او بنسټیز کار پیدا شو او دې سره مې زړه تسکین شو. لویه هڅه مې دا باید واوسي چې آینه شم د مینې لپاره، د نیکۍ لپاره، د شفقت لپاره، ځکه چې خدایي اراده په دې ولاړه ده.